ښه درته پته ده چې تا نه بغیر نفع یم ښه درته پته ده چې تا نه بغیر نفع یم بس خو رضا شه بې وفا خلک به څه وایي داسې یو وخت و چې په سب کې به یو ځای ولاړو داسې یو وخت و چې په سب کې به یو ځای ولاړو اوس داسې وخت دی یو جدا خلک به څه وایي سلامونه مې واخلې د پاک وطن پروګرام نه انس نادان یم په دغه هیله په دغه تمه چې ټول به ښه او خوشحاله به د ژوند په شوبو کې به د پاک وطن پروګرام مې د چمن کورونو ته د جنید معصوم خواله مې راوړی چې ډېر ښکلی لیک کوي او پښتو سره ډېره مینه لري د جنید معصوم سره موږ د هغه د ژوند په اړه او هغه نه به یو څو شعرونه واورو جنید السلام علیکم وعلیکم السلام جنید معصوم صاحب دا راته ووایه چې ژوند مو څنګه تېرېږي ډېر ښکلی روان دی د بلا خلکو دعاګانې دي دا راته ووایه چې د شاعرۍ آغاز مې د کوم وخت نه کړی و د 2011 نه مې د شاعرۍ آغاز کړی کتاب په اړه دې څه خیال شته او که نه انشاءالله ډېر زیات خیال مو دی د کتاب په اړه خو بس لاګیر یو زر وخت او استاد مې څوک استاد مو شاجي ګل ګل صاحب دا راته ووایه چې په دا سکرین باندې کوم مینوال تاسو ویني دې ته به ته څه ډالۍ کوې مینوالو ته به یو غزل ډالۍ کوم د غزل نه وروسته به بیا نظم ووایي چې یو دوه درې غزلې ورته ډالۍ کوو یو نظم چې ورته ډالۍ کړي صحیح ده ډېره زیاته مننه غزل دی چې زړه تاوان نور څو کړي زړه تاوان نور څو کړي ستا پیزوان نور څو کړي پریم ورته کچه کوټې پریم ورته کچه کوټې خان باران نور څو کړي مهرباني او دا اختر جدا جدا دا اختر جدا جدا سور شیطان نور څو کړي مهرباني او دی په مونږ ټولو رب دی په مونږ ټولو رب مهربان نور څو کړي مهرباني او ستا سترګې زما سترګې ستا سترګې زما سترګې جان پہچان نور څو کړي او لکه پوک د اسرافیل لکه پوک د اسرافیل ستا دوران نور څو کړي زیاته مننه او جنید خو په تا مړ دی جنید خو په تا مړه دی اوس په ځان نور څو کړي ډېر زیاته مننه نظم در سره شریک کوم چې د نظم عنوان دی بیا تر سهاره پورې خوب نه راتله بلا ناوخته و چې کور ته راغلم شپه تر نیمې پورې ورغلې وه خو خوب راله نه راتله چې څه وجه وه بس ناڅاپي مې سترګې پټې شولې ویده شوم سترګې مې ایله ورغلې بس ناڅاپي مې سترګې پټې شولې ویده شوم سترګې مې ایله ورغلې بس نو په خوب کې مې یو خوب ولیدو هیبت مې ډېر وکړو ډېر ویرېدم هغه رقیب سره یو ځای ناسته وه ورته یې روغ غونته کې غوږ کې ویل چې معصوم څوک دی او په کوم ځای کې دی یقین دی وشه زه یې نه پېژنم بیا تر سهاره پورې خوب نه راتله ډېره زیاته مننه یو غزل در سره بل شریک کوم نوی شانتې دی چې لکه د درد احساس چې څنګه د پرهره خیږي لکه د درد احساس چې څنګه د پرهره خیږي داسې حالات دي چې لمبې مې د ځیګره خیږي مننه جیو دا خو یو تی چې زما سلګو ته غوږ نه نیسي دا خو یو تی چې زما سلګو ته غوږ نه نیسي زما وړې وړې سلګۍ اسمان نه بره خیږي ډېر زیاته مننه او ما به د خپل زړه له تعویض د صبر کړی وی خو ما به د خپل زړه له تعویض د صبر کړی وی خو که زه خبر وی چې هغه به ستمګره خیږي دا بې وفا اشنا تصویر را سره څنګ کې ښخ کوي د بې وفا اشنا تصویر را سره څنګ کې ښخ کوي په زنکدن کې به مې خولې نه دا خبره خیږي ډېره زیاته مننه او مقطع ده چې جنیده څه وویم چې نور به ترې معصوم پاتې شي جنیده څه وویم چې نور به ترې معصوم پاتې شي د هور به سری دی شغلې د نظره خیږي نظم څه دغه شان دی چې د نظم عنوان دی زهر شپه وه ناوخته و تیاره خوره وه بل د رڼا بندوبست هم سنو نری نری د انتظار هوا وه شپه وه ناوخته و تیاره خوره وه بل د رڼا بندوبست هم سنو نری نری د انتظار هوا وه یو رجېدلي زوړ تصویر ته مې ویل
د مغرور جانان مغرور تصویره په ما د ځان عبادت سله کوي د مغرور جانان مغرور تصویره په ما د ځان عبادت سله کوي خیر زمانه څه خطا شوې ده چېرته حیوان مې ازار کړی نه دی او تا په دام د اضطراب ونیوم د ستورو شمېر دې راته وښودلو د جړاګانو تجربې مې وکړي د ستورو شمېر دې راته وښودلو د جړاګانو تجربې مې وکړي خیر بالښته د ارمان ډډه شوم لږ په سکون چې مې ساه واخیستله یو څو دردونه مې په غېږ اوده کړل د جدایۍ په درد مې زهر وڅښل